السلام علیکم ګرانو دوستانو مینوالو دا د یو ځل بیا حاضر شوم د نوې لغتونو سره د ورځو درس پیل کوو. immediate معنا فوراً یا سمدستي عجل. immediate steps ګړندي ګامونه یعنی عجل ګامونه. او immediately همدا اوس یا فوراً. صحیح ده. immense معنا ډیر زیات چې زیات وي درګي immense. او لاس ورده immerse غوټه کول یا ډوبول. صحیح ده. immerse ډوبول یا غوټه کول. او immersion ډوبیدنه یا غوټه. نو دا وه د نن ورځې انګلیسي خپرونه. تاسې کوشش وکړئ چې زما په یوټیوب چینل کې ګډون وکړئ تر څو تاسې نوي لغات زده کړئ هره ورځ او انګلیسي مو پرمختګ وکړي. او چې هر چېرته یاستئ د الله په امان.